زلمی خلیلزاد اشرف غنی ته ولې ډېرې توندې خبرې وکړې؟ خلیلزاد د سولې باره کې غني ته څه وویل؟ خلک ولې حیران پاتې شول؟ په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له غني سره لیدلی دي. خلیلزاد د دې لیدنې په اړه خبر ورکړی دی. خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر ولسمشر اشرف غني ټینګار وکړ چې د سولې اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړي. خلیلزاد وویل ولسمشر غني ورته ویلي چې هغه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي ملاتړ وکړي تر هغه چې هغوی د سولې دې کار ته دوام ورکړي. خلیلزاد زیاته کړه چې د تاوتریخوالي کچه بیخي لوړه شوې ده. د هغه په خبره د تاوتریخوالي کمول د باور او سولې خبرو اترو لپاره اړین دي. باید وویل شي چې ولسمشر غني په داسې حال کې کویت او قطر ته سفر کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا دفاع وزیر هم قطر ته سفر کړی و. دغه لوړپوړي چارواکي په داسې حال کې د قطر پلازمینې دوحې ته سفر کوي چې د طالب بیان ډاکټر نعیم وردګ له خولې ویل شوي و چې دواړه لوري د اوربند هوکړې ته سره رسېدلي دي. یوازې دومره پاتې دي چې د دواړو لوري د لوړپوړو چارواکو لخوا لاسلیک او امضا شي. نعیم وردګ ویلي وو چې له هغه وروسته به نورې خبرې او د راتلونکي جوړښت په اړه بحث کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.